شینواري سپیکس نه خبرې ډېرې زیاتې دي. د ټورنمنټ شروع نه خبرې چې موږ خو ځکه نه کوو چې زوره کې کا مورال د لوبغاړو دغه کېږي او پرېږده چې ښه سور کې لاړ شي. ټورنمنټ نه وروسته بیا ټولې خبرې چې دي او دغه کېږي راجمع کېږي. خو زه اوس هم درته په لنډو کې ختموم ځکه ضرورت نشته. لوبغاړي د خپله برخه کوشش کوي. ګوربز صاحب دا چې ته ستا ګوره دې په ستا ژبه وچلیږي که نه ستا به بیټ وچلیږي. دا مه یې وه چې ډاکټر د خپله ډاکټري کوي، ګیلکار د خپله ګیلکاري کوي، انجینر د کرکټ مینوال دی، که هغه ډاکټر هم دی کرکټ مینوال دی، که هغه مزدور هم دی کرکټ مینوال دی، خپل نظر ورکوي یو کیری آن. مګر بد درته یي چې په وکټ ایسار شه. ما خو تیر ځل ته چې هغه جعفر آرچر چېرته بال را دننه کوه ته پې کور ډرایو طرف ته تلې او بول شوې که ته خپله تا یې سره ټیم یي او سچن ټنډولکر ته وګورئ یا نورو ته وګورئ سټریټ ډرایو به هغه په دې بال باندې واهه نو دې دپاره خو وخت پکار وي. وخت تاسې سره کوم ځای کې تاسې خو لیګونو کې مصروفه یاستئ 2-3 ورځې پاتې چې زر زر راشئ تاسې ګروپ کېږئ. کله کوچ چې دی د یو 2 ورځې ټورنمنټ ته پاتې چې راورسېږي کوچ نه په دنیا کې واحد کوچ دی چې اسمان هم ته جوړ کړی و افغانانو. کوچ صاحب داسې او کوچ صاحب داسې کېنئ ورک شئ. کوچ تنخواه اخلي $50,000 او دا دلته د هغه بله ورځ ایمل پسرلي صاحب وی چې دغه چکري اشرف چې دی دته هم کریډټ ورکوي. کریډټ څه ضرورت دی افغانستان کې چاته په 10,000 افغانۍ باندې کار په لاس نه ورځي او چکري اشرف چې دی هغه 3-4 لکه افغانۍ معاش اخلي. همداسې ګونګی زادران دوی کوم پوهنتون کې آکسفورډ پوهنتون کې وروره پی ایچ ډي کړې ده یا ماسټري کړې ده. دا خو ګوره یو میډیکیور غوندې الراونډر و هېڅ توری نه وه کړې. ده سره څه شی داسې خاص ټیلنټ دی یا که ستا د کندوزي او راشد خان زما شینواري that doesn't matter. that matters. خبره د افغانستان چې د افغانستان خبرې بیا موږ د ټولو دپاره خبره کوو. نو خبریالانو حقیقت یو وی حشمت شاهدي و زما زوی به راشي افغانستان د ټیم کیپټن به شي او میچونه به ګټي چې نه بس خیر دی لوبیږي تو خدای چې چا سره عقلي لږ عقل مې هغه حشمت شاهدي 49 بالونو باندې 20 رنز او چې په زمپا څنګه آوټ شو. ګوره اول خو لګې چک 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 څه په قسمت بچ کېږي نه په ټایمینګ پوهېږي بیا چې د باندې روزي تا شاټ په ژوند کې کله والی دی. نو نور ټیم صحیح دی. آیفون او آیفون پرو میکس په زمونږ په ټیم کې دی، سیمسنګ پکې دی پوه شوې. خو دغه یو کیپټن چې دی دا م نوکیا اچولی دی انډیواله نوکیا ختمه ده دا لرې کوي. او ګونګی زادران هغه دغه چې هغه وی چې دغه چکري ته کریډټ ورکوي نو ګونګي زادران غریب ته هم کریډټ ورکوي که نه ټول اپریشن خو دا چلی. خو چې کریډټ نه ورکړه کریډټ میډټ پرېږدئ تنخواګانې اخلئ ماشونه اخلئ دا ستاسې ذمهواري ده چې په دې ملت رحم وکئ او دغه بس دغه شی لرې کړئ. دا نوکیا چې دی که نه وی وهه اشمته او مې کوه اشمته لرې که اشمته بس کیسه ختمه. ورسز ساوت افریقا د افغانستان دپاره به څه کېږي خبره بیا هماغه زموږ هم اگر مګر ته لاړه ده. اگر مګر په وطن کې او اگر مگر په هغې ګروپ کې ختم سو خو په دې ګروپ کې اوس اگر مگر شروع شوی دی. اول خو که موږ خپله څه توره کړې وای ډېره به ښه وای. خو شاهدي خو زه ګوره اول سر نه طرفدار نه وم او ځان ته شاهدي ته هم نشي ویلی. ډېر نور مسلې دي خو چې یو سلسله چې ستا لیډر صحیح نه وي که نه والله چې څوک په کرکټ پوهېږي په افغانستان کې ګورئ کانزا به دې ردي چاته مه کوئ لوغړې ته خو چې څوک په کرکټ پوهېږي که نه چې لږ هم پوهېږي چې هغه شاهدي ښه راځي هغه بیخي په کرکټ نه پوهېږي. دا چې میچ یې وګاټه وروره خوار شي اوس په قسمتونو ټورنمنټونه نه ګټل کېږي. په قسمت به بایلیټرل سیریز چېرته یو دانه وګټې 2 دانه هغه هم په دوبۍ یا په دې ځای کې نور باقي ټورنمنټونه چې ګټې هغې دپاره به ټاپ کوالټي پلیرانې لکه اوس ګوره خیر د ګربز خو بیډ لکم دغه زیاتې خبرې ور باندې نه کومه خو خواري ورته پکار ده. ګربز صاحب ټیلنټ درکې دی خو خبرې مه کوه د دې په ځای بیډ ته کش ورکه. څومره چې بیډ ته کش ورکوې خبرې موږ ته پرېږده صفت ته وار څه به دې کوو خو ته بیډ ته کش ورکه. ابراهیم زادران بریلیانټ صدیق اتل هغه دی نن نو دا هغه کسان دي چې دا اپډیټډ کسان دي دا تکړه دي دا ینګ ټیلنټ ته همدا موږ غواړو. داسې وفیولا ترخیل محمد اکرم او دا خلک نور هم هلته په افغانستان کې شته چې هغه را میدان ته شي او دا ینګ ټیلنټ زه دې دپاره یم چې دی T20 کې اچوئ دا زاړه ګورئ نو ډسریسپیکټ د ټولو ته بګ لو انجت جایداري محمد نبي کبلي هر یو. خبره دا ده چې T20 نه لرې کوئ. T20 کې دا ځوانان واچوئ چې دا خلک وګوري لیګونه او ویخلي او لیګونه یې راته ټرین کړي. بیا د کرکټ بورډ ذمهواري چې څومره لیګ وکړه څومره مه کوه
څومره ټیم پر زه دې طرفدار خلاف نه یم د لیګ زم پرې چې څومره لیګونو کې لوبيږي ځکه ستا په ملک دغه سي پیچونه کوم ځای نه راغله ستا په ملک 140 145 پلیس بالر کوم ځای نه راغی نو چې لیګ کې حقیقي پرې دا لیګ دغه نه خو د سی برابر کا چې لیګونه واخلي چې لیګونه را ټرین کې بیا ستا کرکټ بورډ باید د چمپیونز ټرافي نه مخکې هغه غواړي ټیم ګروپ کې کوچ ورسره پلانینګ ورسره دا د کرکټ بورډ د ګونګي او چکري او د ډونکو او غیب ذمہواری ده دا د هغوی کار دی نو دغه چې سی بیسیک باندې کار وشي ان شاء الله ټیم خده پاتې شو اگر مگر انګلند باید 400 رنزیو کې یا 400 نه پورته ساوث افریقا چې څومره پورته کیږي بس 200 مارجن سره باید وي او یا که چېرته اول بیټینګ د ساوث افریقا راغی نو کسل رنزي وکړي په 9 لسورو کې دغه کې باید چیز شي دا هر څه پاسیبل دی انګلند مخکې کړي دی او فل سال ته دعا کوي کول بیټینګ راغی ته بیان به وکي ګورو به ان شاء الله کرکټ ته او الله بخیر کی